ښځې دلته راسه. ښځې ته خو دا کور له ننګې راوت سوي زما په اصول زما په طریقو خو نو ته نه یې خبر. زه په دا کور کې څه وایم خالي زما غم منل کېږي بل دی چا غم نه منل کېږي. زه څه خورم دا کور به م هغه خوري. زما تر ګردو دال خوښ دی. سهار په ناشته کې هم دال غواړم، د غرمې په ډوډۍ کې هم زه دال غواړم، د ماښام په ډوډۍ کې هم زه دال غواړم. صحیح ده؟ او د دې دا خیال دی زه زرداد له ور واده شم پسان به خورم، روشنه به خورم، کړایانې به خورم. یا زما په قانون خالي دال 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 به خالي خوري بس. توره څنګه یې؟ وای خوره ستړی مه سې. څنګه یې؟ خیر شوي ته ښه ور ای څه ته را ډنګره سوې ای څه ته را بدرنګ سوې. ته خالي کور ته دال درته نیولی که څه غم وی لالا ته څه راباندې خبره چې زه خالي دال خورم؟ ما خو مزاق در سره کوي. دا خو د پښتنو یو متل دی څوک چې په بد رنګ سوي بس پښتانه دا ورته وایي چې ای څه ته را دال خالي درته نیولی دي په بد رنګ سوی. ولې خیر؟ وی لالا څه طرح بخیل سړي ته زه ورکړی یم. زه ورته وایم ما خالي بې داله ما څه بل مې شی نه دی لیدلی. هو خالي دال راکوي بل یو شی هم نه راکوي. څه وایي دا دومره بخیله دی؟ دومره بخیله دی په خدای که اندازه شته. خالي دال راته نیولی دي سهار په ناشته کې غرمه په ډوډۍ کې ماښام په ډوډۍ کې بلکل بل شی نه راکوي خالي دال راکوي. نو خود په بد رنګ کېږم وروره. به ته یو کار وکړه. هغه څنګه کار لالا؟ څه ټیم زه ته ډوډۍ ورکوې هو د ده په سالن کې رویه خشه نشه واچوه ما ولالا بس درځو. وایي زما په سړي به څه نه کېږي. یا خوره ستا په سړي هېڅ نه کېږي. ستا د سړي څه زه سړی جوړوم بس ما ولالا ماښام درځو ته بس خپل کار وکړه ورځه. صحیح ده لالا زه ولاړم. ښځې دا ډوډۍ راواخله. وی لالا ورته نشه ور واچوه زه به لږ نشه ور واچوم دا شکر خدای پاک یار څه نشه شته دال څه خوند یې وکړي والله په صحیح معنا. ښځې زه ساعت کې دیږم په ما کار مه لره. هلکه راپورته شه ستا او سر ته مرګ ناست دی ورته بند یې کړه. چې وګوره څه شي خوراک دې خوري څه شي. دال یې خوړلی دی دا دال خوري. خالي دال خوري؟ بس نن واده ته د دال عذاب هم ور وشي ورته بند یې کړه نه پرېږده. وی سړی راپورته شوې ډوډۍ دې راواخلم. و راواخ. وی سړی دوی ششته دال پخ شوی دي زه به هغه دال در راواخ. وی ښځې د دال نوم سې وانخلې د دال عذاب خو ما نه هم ولیدلی بس توره توبه مه دله داله د ننه بعد چې بلکل د دال نوم نه راواخلې. ښځې غوښه در راوړم سبزي در راوړم چولې در راوړم هر شی چې ته غواړې هغه زه در راوړم د ننه بعد د دال نوم نه واخلې د دال عذاب خو ما ولید توره توبه مه دله داله بس ښځې چې هر شی غواړې زه راوړم بس توره توبه مه ده بس.